ادبي پروګرام حجره کوم چې اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک ضلع چارسدي تورنګزی د پیج نه تاسو هر هفته د اتوار په شپه باندې اورئ او ګورئ. د هغې نه مخاطب یو څومره زمونږ کشران مشران وروڼه خویندې زلمي زمونږ خاص توګه باندې هغه ملګري چې مسافر دي، دا څومره ناست ملګري چې وینئ، څومره چې زمونږ د تحریک ملګري دي راغلي نه دي د څه وجې غیر حاضر دي، د ټوله طرفه تاسو ته ستړي مه شئ وایو. امید لرو چې روغ جوړ به یې هر چېرته چې الله مو ښاد او آباد لره. او دا هم یقیني یم چې زمونږ د پروګرام انتظار به نن کوئ په خصوصي توګه باندې، څنګه چې ما نن په خپل پوسټ کې ویلي دي د هغه ملګرو چا چې په کمنټس کړي دي هم ډېره مننه کوم چې زمونږ د دې پروګرام حجره نن هغه ورځ ده چې د دې 2 کاله برابر شو او په نن ورځ باندې لاندې موږ ناستو په د انګڼ کې او نظیر صاحب زمونږ چې کوم اعزازي سرپرستاله دی د هغوی په ړومبۍ موجودګۍ کې زمونږ د دې پروګرام آغاز کړو. نن 2 کاله د هغې برابر شو. دا 2 کاله تر کوم وخته پورې او څنګه راورسېدل او دې څومره مینوال پیدا کړل دا ما په خپل پوسټ کې لیکلي یم دي، خو که چا نه کتلی نو بیا به یې دوباره کومه چې دې پروګرام د 6,000 نه واله تر 30,000 پورې خپل مینوال پیدا کړي دي. یقینا یو ملګري وختي یو کمنټس کې یو خبره کړې وه، ډېر زیات یې خوشحاله کړم. وی چې مې په دغه څنګه دی زما دا پوسټ څنګه دی، نو هغه وی چې ستاسو د پروګرام خو موږ داسې انتظار کوو لکه څنګه چې به پخوا د ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د ډرامو انتظار مونږ کوو. نو دې خبره کې ډېر وزن دی که تاسو سوچ وکړئ. هغه ډېرې د پرده پوښې ډرامې وي، هغه ډېرې هغې کې به یو سبق پروت و. دغسې شکر زموږ د پروګرام هم دی، دا په کور کې زموږ میندې خویندې موري زموږ ماشومان یې موري، داسې اوسه پورې پکې څه خبره نه شوي. شکر دی موږ نه به څه زده کوئ، تاسو نه به څه زده کوو. او دا خبره به په اخره کې وکړم چې دا ټول څومره کریډټ چې دی نو دا خصوصي توګه باندې د الله رحم دی. او بیا یو وسیله جوړه کړي چې هغه موږ له اول خان رسوا صاحب چې کوم تخم کرلی و نو هغه نن سبا په داسې یو شاندار طریقې سره راټوکېدلی دی چې په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې په پښتونخوا کې په چارسده کې هر یو انسان وي چې کاش زه هم د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک غړی وي او یا د دغه تحریک سره وابسته وي، نو هر چا ته زمونږ لارې کلو دي. دا پروګرام موږ په 2 کسه کړی دی، خو دا یو خبره دې هم تاسو ته یاد وي په دې 2 کاله کې دی کې قضیې نه ده راغلې. راځم خپل ګران رور نن د دې 2مې سالګرې ابتدا د مازلي رور د تلاوت نه کوو چې هغوی تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. صدق الله العظيم. جزاک الله. یقینا د کوم هرې غونډې ابتدا چې د تلاوت نه وشي نو تاسو ته پته ده بس مسلمانان یو موږ ماشاءالله شکر دی. تاسو سره دا پته ولګي چې نننی پروګرام چې کوم زمونږ دی نو څنګه چې موږ په تیر نه او مخکې پروګرام کې ویلي چې هر پروګرام زمونږ اول موږ دا هڅه کوو چې زمونږ د تحریک د ملګرو په اعزاز کې وشي.
که هغه زمونږ کوربه هم وي خو بیا هم او دا کوم پروګرامونه چې مونږ کوو دا په دوی باندې هېڅ نه دي. داسې یو وخت ته به راځو چې دوی نه به د دوی د ژوند حالات، د دوی د پند، د دوی د شخصیت دا خو بس دوی مونږ ځان سره میلمه کړو، هغه وخت سره مونږ خپل شعرونه مو وایو، هغه وخت تېر شي. یو داسې وخت به راځي چې دوی له ما پوره مرکې کوو، دوی له به پوره ټیم ورکوو. نو دا نننی پروګرام چې کوم دی دا زمونږ د تحریک د ډېر نوي ملګري، خو د نویو سره یو داسې ملګري چې یقینا زما خو په خپله د خاطر مینه ماتېږي. د هغوی شعرونو ته چې ګورو، د هغوی انداز ته چې ګورو، په هغه شعرونو کې د هغوی خوند او رنګ ته چې ګورو. نو نن پروګرام زمونږ د تورمزو د خاورې د یو ډېر نوي ځوان فکره شاعر عظمت علي تراب رور په مشرۍ کې هم دی، د هغوی په میلمستیا کې هم دی. نو راځو به د هغوی نه به ښایسته شعرونه مو ورو. حمید جانه جرم یې رورو کی جرم یې رور کړی وي خور پکې سوره لاړه شي. جرم یې رور کړی وي خور پکې سوره لاړه شي، خلکو ته ناوي وي او منځ کې جنازه لاړه شي. جرم یې رور کړی وي خور پکې سوره لاړه شي، خلکو ته ناوي وي او منځ کې جنازه لاړه شي. یوې مرغۍ نن په دیوال بلې مرغۍ ته ویل دا سړی هله سترګې پټې کړي چې شپه لاړه شي. یوې مرغۍ نن په دیوال بلې مرغۍ ته ویل دا سړی هله سترګې پټې کړي چې شپه لاړه شي. او دا مایوسي لکه چې ټوله د غفلت سره وي، زه چې راواخلمه 13مه سپاره لاړه شي. دا مایوسي لکه چې ټوله د غفلت سره وي، زه چې راواخلمه 13مه سپاره لاړه شي. او مونږ ته د غم علاج راځي خو بس یو خو ده پکې، مونږ ته د غم علاج راځي خو بس یو خو ده پکې، دې خله راشي چې زمونږ نه نشه لاړه شي. مونږ ته د غم علاج راځي خو بس یو خو ده پکې، دې خله راشي چې زمونږ نه نشه لاړه شي. او بچیه ژوند کوه د ژوند سره نخرې مه کوه، پیر صاحبو بچیه ژوند کوه د ژوند سره نخرې مه کوه، هسې نه پاتې شي او مخکې زمانه لاړه شي. هغه خپل ځان له سوچ که داسې وي نو سر دې وخوري، هغه خپل ځان له سوچ که داسې وي نو سر دې وخوري، جیب له پیسه راشي خو سر نه لوپټه لاړه شي. هغه خپل ځان له سوچ که داسې وي نو سر دې وخوري، جیب له پیسه راشي خو سر نه لوپټه لاړه شي. او پروازه څه خو یې په زړه وي رنګ یې زیړ تللی وي، پروازه څه خو یې په زړه وي رنګ یې زیړ تللی وي، چې ورته ووایي همزولې چې راځه لاړه شي. د اتحاد پرواز رور په دغه شعرونو باندې راځمه. خپل سرپرست اعلی امین باچا تورنګزی له چونکې د پروګرام سالګره ده 2مه، نو ما یو خبره وختي کړې وه په خصوصي توګه باندې په خپل کمنټس کې، او هغه خبره تاسو سره هم لږه شریکومه. دا پروګرام که نن له 7 منټه وګدم شي نو خیر دې څه خبره نه ده. ما دا خبره کړې وه چې یو داسې وخت و چې امین باچا او مومن جان به بیټري راغشتې وه، مونږ به بلپونه راغشتو، څه به هم کول څه به هم کول، خو هغه طریقه به هم روانوله او پروګرام به هم کوو. یو داسې وخت راغی چې انشاءالله اوس شکر دی دغه دی که باران وریږي، که سیلۍ وي، که طوفان وي، یو خو هغه ده چې هغه ډېره لویه ستونزه یا خو بېله خبره ده. یعنې دوی مونږ ته هېڅ څه کمی نه دی محسوس کړی. که د بجلی سیسټم وي نو هغه یې مونږ ته کړی دی. دا شاته فلیکس بس تاسو ګورئ د سټوډیو ماحول یې راته جوړ کړی دی، د وای فای سیسټم یې راته کړی دی. که نن سبا خو تاسو ته دغه پته ده. نو راځم به امین باچا له چې دا څونه ستړی د مونږ دپاره کړي دي چې په دغې باندې 2-4 خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو د نوو ملګرو ته هرکلی وایم او ډېره مهرباني شاهکار صاحب ستاسو د ملګرو د دې ټول ټیمه دا هم ستاسو په دغه باندې دا پروګرامونه روان دي او چلیږي او الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي. دا تخریج په انشاءالله ځي په مخ کې چې تر څو موږ جمدي یو نو انشاءالله دا به د یو شي نه هم نه پاتې کېږي او د پښتو د ژبې خدمت به کوو د دې ټولو شاعرانو ملګرو انشاءالله. ډېره مننه امین باچا. تاسو که څه وایئ او که نه وایئ موږ ته پته لګي چې ستاسو په زړه کې زموږ دپاره څه دي.
حج به د کعبې نه بغیر څنګه وي مومن جانه؟ حج به د کعبې نه بغیر څنګه وي؟ ژوند به د بیبې نه بغیر څنګه وي؟ حج به د کعبې نه بغیر څنګه وي او ژوند به د بیبې نه بغیر څنګه وي؟ ما ته بیا بیا مه وایه چې څنګه یې، ما ته بیا بیا مه وایه چې څنګه وې، زړه به د سینې نه بغیر څنګه وي؟ ما ته بیا بیا مه وایه چې څنګه یې، زړه به د سینې نه بغیر څنګه وي؟ او ژوند د محبت نه بغیر داسې وي، ژوند د محبت نه بغیر داسې وي، مونځ چې د سجدې نه بغیر څنګه وي؟ ژوند د محبت نه بغیر داسې وي او ژوند مونځ چې د سجدې نه بغیر څنګه وي؟ او یا بې وفا خلکو راته ووایه شپه د شوګیرې نه بغیر څنګه وي؟ دا د منصور صاحب شعرونه وو. په دغه باندې راځم خپل ډېر ګران ورور چې په مونږ کې ناستو کې مونږ سره ډېر سینیر ملګري دي. زه کویم دا تعارف ما نه پاتې شو په ابتدا کې، چونکې د هغه سالګرۍ خبره وه. زما نه ښي لاس ته ناست زما ډېر ګران ورور چې اوس ورسره هم کتاب لاس کې دی، عارف بی، یو داسې انسان، یو داسې مینوال چې زمونږ یو پورم هم که هغه مشاعره وي، که هغه پروګرام وي، که هغه لایو وي، که ریکارډینګ وي، خو دوی به ځان را رسي او مونږ سره به خپله مینه شریکوي، ناستې کوي مونږ سره. الله دې راته ژوندي لري. مونږ سره معاذ رور راغلی دی چې هغوی هم ډېر ښکلی اواز لري او الله والا ډېره پویه ورکړې ده. الله دې راته ژوندي لري. ورسره ناستې کوي. زمونږ د پروګرام، زمونږ د تحریک په بانیانو کې چې راځي مجاهد اکبر خیران صاحب، چې زه ورته ده ویم چې نن سبا د جدید املا یو ښه نقاد دی، یو بهترین نقاد دی، نو دا به غلطه ني. سره خوا کې بختیار لاله چې زمونږ نه مشرۍ ځای نیولی دی او چېرته چې هم په پروګرام کې مونږ خو چې ته بور شوي نه یو په پروګرام کې، خو بیا هم چې چېرته داسې یو وخت راشي چې ملګري خندا غواړي، نو بختیار لاله مونږ نمبر ورکړو، نو هغه مونږ وخاندئ. او ما سره خوا کې چې ناست دی نو زمونږ د ننني پروګرام میلمه عظمت علي تراب صاحب، زما نه ګس طرف ته امین باچا تورنګزی، سرپرست اعلی اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک، او څنګه چې مو ووایي چې زموږ ډېر سینیر ملګري چې هغه هم د اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنې او بیا جرګې او بیا په تحریک په بانیانو کې راځي، هغې له میک ورکوم چې خپل تاثرات را سره شریک کړي. ډېره مننه د ټولو ملګرو او ډېر خوشحاله م یم. او دا 2 کاله ډېر زر تیر شو که نه. او د امین باچا خبره چې لکه اوس شاهکار دی چې تا مخکې ما ته ویلي نو لکه کیک په م راوړو، لکه زموږ خبر هم نو لارې 2 کاله پوره شو. او دا ټول به زه ته ووایم چې دا ټول کمال د وارث باچا، د امین باچا، د مومن باچا دی. او چې لکه دوی د خدای پاک داسې یو پویه او یو مینه ورکړې ده چې د پلار هغه نقش قدم باندې روان دي. دلته ما ته بیا هغه د عبدالله اکبر بابا هغه شعر رايادېږي چې لکه زوړ غویی مې خرڅ په قصاب نه کې، لکه زوړ غویی مې خرڅ په قصاب نه کې، عزیز قامه که دې ووتم د یوې. نو دوی په هغه تسلسل روان دي. هغه د پلار هغه دغه مطلب دا دی چې کوم میشن و هغه راټینګ کړی دی. الله دې ولله ډېر ژوند ورکړي او الله دې همدغسې لري. او زموږ دا ملګري شاهکار صاحب هم ورسره ډېره ملاتړ لري، دا نور بدلیلي دي یا دا نور ملګري دي، خو ټول کمال ټول کمال چې دی نو دا د دوی دی. که د دوی مونږ سره مینه نه وي، دوی مونږ پسې دا دومره راتګ او دغه نه کولې، نو دا ډېر ګران کار دی. ډېره مننه یې کوم. یو غزل به ووایم. ترنم ووایم. په
په ترنم یو شعر عرض کومه چې غریو را ډک ستړی وجود بیرته روان یم غریو را ډک ستړی وجود بیرته روان یم نو یار هلته موجود بیرته روان نو یار هلته موجود بیرته روان یم نن زما سبا د بلبل ورځ بل وي نن زما سبا د بلبل ورځ بل وي نن زما سبا د بلبل ورځ بل نه چاکي نشته دی جمود بیرته روان یم ډېره مننه چاکي نشته دی جمود بیرته روان یم نو یار هلته موجود بیرته روان یم ډېره مننه شعر دیجیے قصه شوه تر کتاب پورې محدوده قصه شوه تر کتاب پورې محدوده قصه شوه تر کتاب پورې محدوده د ایازو د محمود بیرته روان یم د ایازو د محمود بیرته روان یم نو یار هلته موجود بیرته روان یم چا پرې نه خورم په خوږه خوله غداران دي چا پرې نه خورم چا پرې نه هم په خوږه خوله غداران دي چا پرې نه هم په خوږه خوله غداران دي معلوم نه مې کړو حدود بیرته روان یم معلوم نه مې کړو حدود بیرته روان یم نو یار هلته موجود بیرته روان یم شعر دی پکې شاهکار صاحب چې رانه پرېږ وزر د الوطن یم رانه پرېږ وزر د الوطن یم رانه پرېږ وزر د الوطن یم کړم داسې محدود بیرته روان یم ډېره مننه کړم داسې محدود بیرته روان یم نو یار هلته موجود بیرته روان یم شعر د عظمته چې هسې ځان خورېرې مې کړو حمیده هسې ځان خورېرې مې کړو حمیده هېڅ مې نه کړه ترې نبود بیرته روان یم یو شعر پکې پاتې شو دا ته مخکې به بیا چې عشق څه داسې لیونې کړم ملګرو عشق څه داسې لیونې کړم ملګرو عشق څه داسې لیونې کړم ملګرو نه په زیان یم نه په سود بیرته روان یم نه په زیان نه په سود بیرته روان یم نو یار هلته موجود بیرته روان یم آخري مقطار ده چې هسې ځان خورېرې مې کړو حمیده
هسې ځان خورېرې مې کړو حمیده هسې ځان خورېرې مې کړو حمیده هېڅ مې نه کړه ترېنه بوده بېرته روان یم نو یار هلته موجود بېرته روان یم غریو راډک ستړی وجود بېرته روان یم غریو راډک ستړی وجود بېرته روان یم نو یار هلته موجود بېرته روان. ډېره مننه جي ډېره مننه ټولو ملګرو. حمید جانه ډېر زبردست. د حمید د ترنم نه موږ اکثر خوندونه اخلو خو نن یې اواز د ده انداز او د جلبل صاحب انداز دا یو شانتي او دا یقینا چې داس ډېر عجیبه انداز دی. ښه جرم زما ثابتول د سرجي او ټیلیفون جرم زما ثابتول د سرجي او ټیلیفون ما سپریم کورټ کې ګډول د سرجي او ټیلیفون جرم زما ثابتول د سرجي او ټیلیفون ما سپریم کورټ کې ګډول د سرجي او ټیلیفون چغې وهه کنه چې وږي دي بچو ته وړم چغې وهه کنه چې وږي دي بچو ته وړم چرس په وړو کې جوړول د سرجي او ټیلیفون چغې وهه کنه چې وږي دي بچو ته وړم چرس د اوړو نه جوړول د سرجي یو ټیلیفون او ځکه یې هر څومره وجود ته تقدس ورکوم خو د هوا لور بربنډول د سرجي او ټیلیفون ځکه یې هر څومره وجود ته تقدس ورکوم د هوا لور بربنډول د سرجي او ټیلیفون او مور مې خبر نه وه خانک وخي زما واده کې مور مې خبر نه وه خانک وخي زما واده کې خادي په غم کې بدلول د سرجي او ټیلیفون او هیڅ چاته مه وایه چې زه په پیناډال ښه کېږم هیڅ چاته مه وایه چې زه په پیناډال ښه کېږم ګنې ګولې ګرانول د سرجي یو ټیلیفون او خپله به ځان سره وسله تر پارلیمنټه وړي زما رباب ټوپک کول د سرجي یو ټیلیفون خپله به ځان سره وسله تر پارلیمنټه وړي او زما رباب ټوپک کول د سرجي یو ټیلیفون او منظره یره ده چې اوس پکې لا دا ونه وایي منظره یره ده چې اوس پکې لا دا ونه وایي باران بادرو کې ودرول د سرجي یو ټیلیفون منظره یره ده چې اوس پکې لا دا ونه وایي باران بادرو کې ودرول د سرجي یو ټیلیفون دا بس هغوی طنز کړی دی امام منظر زموږ ډېر ښه ورور دی راځو به بختیار لالا له او د هغوی نه به شعرونه اورو ځکه چې د هغوی نه بیا یېرېږي نو امین باچا خو ډیره مهرباني شاکار صاحب ټولو د حجرو ملګرو ته هرکلې سلام علیک په خیرالی او پروګرام دی ادبي ثقافتي معلوماتي د شعر و شاعرۍ او د ګپ شپ پکې لګو د ادب د دایرې نه لاندې کوم ځای چې حجرې ازادي وي کوم ځای چې حجرې ازادي وي هلته کې جرګې آبادي وي کوم ځای چې حجرې ازادي وي هلته کې جرګې آبادي وي دا څه کوي چې د ورځې هم د شپې ازادي وي او نه په خپله پیږي نه د بل مني نه په خپله پیږي نه د بل مني دی خو مینه د مجنون مني نه په خپله پیږي نه د بل مني دی خو مینه کې مجنون مني او دی ښکلو پسې نه ګرځي دی په مینه کې سکون مني دا یو ملګرو یو دغه کړی دا به ورته ووایو د سوال په اوبو ژرندې کله ګرځي په دیوالونو سوې کله ګرځي او هر سړی خپل روزګار پسې روان وي
هر سړی خپل روزګار پسې روان وي بې ضرورته ښځې کله ګرځي او بعضې خلک چې پټېږي چې د تبلیغیانو ډلې کله ګرځي او چې یخني شي او د یخنۍ موسم چې راشي بیا به غرونو ګډې کله ګرځي او بختیار پر آزاد ملک نه ځي بعضې وخت د مجبورۍ نه کډې ګرځي والسلام زبردست عارف بھیا بالکل ټالی ځان سره وزنګاوه او ډېر خوند یې واخیسته. راځم به کمنټسونه به ډېر جمع شوي او نن ملګري هم ګڼ دي ماشاءالله. ډیره مننه شاهکار صاحب. مونږ سره د شاداب جاني او هغوی چې ټولو مشرانو ته زما د طرف نه سلامونه. وعلیکم السلام شاداب جاني. مونږ سره دیوه ده وایي چې سلام وعلیکم السلام. مونږ سره ننګیال پښتون وایي چې سلامونه وعلیکم السلام. او مونږ سره خانجي دی او وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام خانجي. او دغه شانتې ننګیال وایي چې یاره وا خط دی او مړ مشه ځوانه. دغه شانتې مونږ سره عرفان دی او وایي چې ګډ. او اسف رور دی د وډیګرام نه وایي چې السلام علیکم. او وی السلام علیکم. مونږ سره ثناء الله دی او وایي چې مومن خان ته زما سلام وایي. وعلیکم السلام ثناء الله روره. الله دې خوشحاله کړه. ډېر زبردست پروګرام دی عزتمن شي. مونږ سره پیر یمان دی مونږ سره. ها بالکل. وایي چې سلام منظور کې جی. وعلیکم السلام یمن صاحب. مونږ سره عرفان دی وایي چې پښتو ته به نصیحت نه کوي دوی. ها ډېر ښه. دغه شانتې شاداب مونږ سره چې سلامونه ټول ملګري دي زنده‌باد وي او وی ښکلی پروګرام روان دی. او خانجي وایي چې شاهکار صاحب ډېر اعلی. او دغه شانتې مونږ سره سلمان دی وایي چې سلامونه. او مونږ سره بیا شاهکار صاحب ډېر مزیدار وي چې کوم غزل تاسو وی. مونږ سره قیصر استاد دی وایي چې سلام مشره. الله پاک د خوشحاله او ساته سره د ټولو آمین. او دغه شانتې ادبي کاروان مونږ سره دی وایي چې ډېر زبردست سلامونه د مې خپل د یارانو عزتمن شي. او خانجي مونږ سره دی چې باران شروع دی نن چې نشته څه بالکل نن چې هم شته او انشاءالله اوس یو ساعت پس ګوره انشاءالله. ها بالکل او کنه مونږ چې یاره دا ملګري ورته لږه تازه شي. ها حسین مونږ سره دی اجاز ورو چې خلیم صاحب او ډېر ښه صاحب نه بارات او بالکل وی تاسو به اورېدلي ډېر زبردست غزلې وي. او مونږ سره روبین انورشم و چې سالګرہ مو مبارک. او دغه شانتې دبزار دی مونږ سره چې سلامونه کوو ټولو ته روره. او امیر صاحب خط دی وکړو ډېر زبردست. اویس مونږ سره دی وي چې نن پروګرام ډېر شاندار دویمه سالګرہ مبارک عزتمن شي. اویس خان روره مونږ سره 64 د اپډیټ و چې حمید امین بچت سلام وعلیکم السلام. مونږ سره شهزاد رور دی مونږ سره چې مبارکي قبول کړي او سلامونه واخلې. دټلم خو باران ګیر کړم الله. او شهزاد خمدت و چې باران ګیر کړم الله دې خوشحاله که. به تاسو چې دغه ځای نه ګورئ نو بس دا مونږ ته قبوله ده. الله دې راوستلې که دغه شانتې. ها کمال غیر حاضر دی پروګرام ګوري. ها مونږ سره تلاوت دی وایي چې ماشاءالله ډېر ښکلی زبردست. د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک ټولو مشرانو ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه احترامات عزتمن شي. او د حجرې ټول ملګري د اتحاد آباد وي. مونږ سره بریال رور دی وایي چې سلامونه او وایي چې باران او پروګرام وایي نو دا خو بس ډېره مزه کوي. مونږ سره مصطفی کمال دی چې ډېر سلامونه ټولو مشرانو ته او خاص کر امین باچا ته. مهرباني عزتمن شي مصطفی. او دغه شانتې مونږ سره بریال یوسفزي چې مننه ستاسو. او مجیب خان دی مونږ سره
وایي چې د رسوا ادبي تحریک ټولو غړو ته د حجرې پروګرام په دویمه سالګره ډیر مبارک شه. الله دې قدر وکړه، الله دې خوشحاله کړه، عزتمن شي. بس ډیر زیات دي. ها مونږ سره بریال دي، مونږ سره چې حقیقت یو ډیر ښکلی پروګرام دی او وی الله پاک مو راته لره. نعیم جان دی چې بختیار له ته ووایه چې ها چې مونږ هم ستاسو غزل اوري. ها دغه امجد علي وایي چې سلام کوم ټولو ملګرو ته، ډېر ښکلی عزتمند شي. او مونږ سره سلیم دی او وایي چې پروګرام د پښتونخوا فخر او ورلډ پروګرام دی. الله دې قدر وکړه. مونږ سره صادق امین خان دی او پروګرام ګوري. نو شهکار صاحب انشاءالله مخ په وړاندې چې کوم کمنټسونه انشاءالله راځي او مونږ انشاءالله نور هم شاملو. صحیح ده. د دوو مینو صوت په خپل لوظ میراتو نشي، چې په یو کال کې هم د یو بل ملاقاتو نشي. او د باران هغه شپه مې تا سره اوس هم یاده ده. ما وی چې زیاتو شي، تا وی چې زیاتو شي، او ما به وی چې زیاتو نشي. راځم به زمونږ ډېر ګران ورور چې دې وخت کې اوبه هم څکي، خو بیا هم هغوی زما په خیال چې ځان ته کتاب کې څه راویستي دي. عارف ورور، زه کله کله دې متعلق دا سوچ کوم چې دی شاعر ولې نه دی. نو الله دې وکړي چې شاعر شي. سم د شهکار صاحب کتاب دی، لا تر اوسه درته یاد یم. لکه ستا غوندې یو ځل په کال کې خاندي، لکه ستا غوندې یو ځل په کال کې خاندي، ستا تصویر راته اوس هم په خیال کې خاندي. او هر جواب زه په سلګو سلګو کې ورکړم، هر جواب زه په سلګو سلګو کې ورکړم، هغه ما پورې په هر یو سوال کې خاندي. او مینتوب دومره زړه ورکړي هر انسان چې دار یا خوښ وي او د زلفو جال کې خاندي. او راشي اوښکې زما اوچې کړي او وایي، راشي اوښکې زما اوچې کړي او وایي، ګوره خلک خو په داسې حال کې خاندي. او چې راشي اوښکې زما اوچې کړي او وایي، ګوره خلک خو په داسې حال کې خاندي. او چې مسکی شي نو ماحول داسې رنګین کړي، چې مسکی شي نو ماحول داسې رنګین کړي، لکه خوري چې په خپل جمال کې خاندي. چې مسکی شي نو ماحول داسې رنګین کړي، لکه خوري چې په خپل جمال کې خاندي. او د ارشد د خوددارۍ احساس ته ګوره، خپه هم وي خو په خپل چوپال کې خاندي. هغه چې تلله نو بارانو، زړه مې په ډکو اویزانو، لون مې په اوښکو ټول ګریوانو، زما د مینې امتحانو، زه شوګیرا ورپسې سور وزې وما، د جدای اوښکې راتوی کی، چې ځینو ډېر مې بې اسري کی، داسې مې ځان ته رانږدې کی، لکه چې مړ مې را ژوندې کړي، د ماشومانو په شان زیل کوم چې زینا.
بوی چې د یار د دیدن راشي لکه سپرلی په وطن راشي چې په غرض د دیدن راشي بیا که زرها زن کدن راشي دا مې ارمان دی چې ارمان به رجوما مجاهد اخبار خیران صاحب ته خواست دی په دغه ټپیزو چې خپل کلام را سره شریک ډېره مننه جي ډېره مننه دا رسوا ادبي تحریک د حجرې د دویمې کلیدي باندې په حواله سره مبارکي وایم ژوندون داسې تېرېږي چې لکه باد پسې ما څه لیکل کړو درې څلور کاله مخکې ویلې مې چې ته نو غوړي د ژوند پاڼه ولې بیرته اوړي نه غوړي د ژوند پاڼه ولې بیرته اوړي نه پرله پسې اوړي لیکن سر ته اوړي نه او ماشوم نشي خلک ځوان شي بیا بوډا ماشوم نشي خلک ځوان شي بیا بوډا د عمر دا ترتیب بیا هیڅ بشر ته وړي نه د ژوند دا څو منزله شي مرګي باندې تمام د ژوند دا څو منزله شي مرګي باندې تمام زوال سره مخ شي او هزار ته وړي نه آډیو هم ویډیو کوي د رب ملک آډیو هم ویډیو کوي د رب ملک دا فلم د دنیا هیڅ پراجیکټر ته وړي نه آډیو هم ویډیو کوي زمونږ ملک دا فلم د دنیا هیڅ پراجیکټر ته وړي نه د سترګو وړاندې تېر شي د ریل هسې ټول ژوند د سترګو وړاندې تېر شي د ریل هسې ټول ژوند بیا تر دغه ریل زمونږ نظر ته وړي نه غاړه کې تعویز کې راته واړه خپل اعمال غاړه کې تعویز کې راته واړه خپل اعمال کاپې د دنیا هیڅ یو دفتر ته وړي نه دا لنډ سفر په لوی سفر بدلیږي د محشر دا څوک وایي چې ژوند به دا محشر ته وړي نه اخري شعر دی چې لا زواله ژوند به وي د هر چا پس د مرګ لا زواله ژوند به وي د هر چا وي پس د مرګ خیرانه وګد ژوند بیا مختصر ته وړي نه د ژوندون په حواله سره مې داسې ګډ وډ لیکل کړو ډېره مننه الله دې راته ژوندی لره حیران صاحب چې په دونه ښکلې شعرونو باندې مونږه تاسو ونمانځلو بد ووایم زه په کومه خوله د انتظار ما ټول عمر لیدلی دي خواږه د انتظار او بېتمې شو خفه شو نا امیده شو بېګا سرخې او ورمان په زنګانه د انتظار د خپو وینې به سر له زما لاړلې اکثر رایات کما به څومره خیال ساته د انتظار وختونه بد کوي چې نو ورځ میخ کوي په مونږ بلد جو د پخوانه زو ته د انتظار او زما په شان مدام کوه د صبر وظیفه د سترګو نه راتوی نه کې رانجه د انتظار زما په شان مدام کوه د صبر وظیفه او د سترګو نه راتوی نه کې رانجه د انتظار پرون یې چاته وی چې د ارشد کلي ته تلم خط کړی و په هغه ورځ هغه د انتظار راځم خپل د پروګرام میلمه عظمت علي تراب صاحب له چې هغوی را سره خپل کلام شریک بسم الله الرحمن الرحیم بس مینوالو ډیره مننه او د پښتو ادبي تحریک اول خان رسوا مرحوم صاحب دویمه سالګیره نو دې ټولو ته مبارکباد او د ټولو ملګري ډیر دي مجلس کې د ټولو ډیره زیاته مینه ده محبت دی او کومه عجیزي چې ده پکې
ان شاء الله تعالی چې دی ګلشن ته به الله پاک نورم ترقي ورکوي او زه به د کلام شروع د خپل یو شعر نه وکړم چې هم د دوی د محبت د وجې نه چې خاورې شومه وټوکېدم ګل شومه خاورې شومه وټوکېدم ګل شومه او ځان چې خاورې نه کړي نو ټوکېږي نه خاورې شومه وټوکېدم ګل شومه او ځان چې خاورې نه کړي څوک ټوکېږي نه نو نن چې د دوی دا کومه مینه ده محبت دی او دا کوم پروګرام دی مینهوالو نو دا ټول د دوی هغه خپل ځان خاورې کول دي او عاجزي ده چې داسې ترقي ورته الله پاک ورکړه او هیله لرو انشاءالله چې الله پاک به نور هم مخکې پهلوان د ترقي ورکړي خو دومره وشوه که موږ به یو غزل کال پس لیکو نو د شاهکار صاحب دی او د دوی د پښتو ادبي تحریک محبت دومره دی چې میاشتې یې راوسته او کېدای شي هفتې ته یې هم راولي سره دومره مصروفیاتو ژوند سره خو زه د حمید په خوښه به زه یو غزل ویم چې زخمونو له مې درد او سلیکو کې شور پیدا کوو زخمونو له مې درد سلیکو کې شور پیدا کوو ما خپل زړه کې د بل دپاره کور پیدا کوو او تخلیق مې د نیکبختو پرشتو په لاسو شوی تخلیق مې د نیکبختو پرشتو په لاسو شوی نظر چې مې ازل نه ستا په لور پیدا کوو شاهکار صاحب نبی علیہ السلام ته اشاره ده چې تخلیق مې د نیکبختو پرشتو په لاسو شوی تخلیق مې د نیکبختو پرشتو په لاسو شوی نظر چې مې ازل نه ستا په لور پیدا کوو او پیرغون ته که د دور جادوګرو باندې ننګو پیرغون ته که د دور جادوګرو باندې ننګو الله هم د موسی عصا کې زور پیدا کوو ډیره مننه پیرغون ته که د دور جادوګرو باندې ننګو پیرغون ته که د دور جادوګرو باندې ننګو الله هم د موسی عصا کې زور پیدا کوو او د رب وحدانیت کې دا یو هم ښکاره دلیل دی د رب وحدانیت کې دا یو هم ښکاره دلیل دی ادم چې بغیر د پلار او مور پیدا کوو مننه د رب وحدانیت کې دا یو هم ښکاره دلیل دی ادم چې بغیر د پلار او مور پیدا کوو او د حکم پابندي و د خلیل د دوستۍ رازو د حکم پابندي و د خلیل د دوستۍ رازو نمرود چې د ازر بچی له اور پیدا کوو ډېره مهرباني د حکم پابندي و د خلیل د دوستۍ رازو ملګرو یو خبره درته کومه د دوی دا غزل دومره ښکلی دی زمونږ د تحریک ملګري کې دي یو څو کم ملګري چې موږ سره مینه کوي نو دا پروګرام به خامخا شیر کوي بلکې هر پروګرام والا پکار دي شیر کی نن سالګره ده زمونږ د تحریک څونه ملګري چې دي چې کم از کم موږ سبا ګورو یا ګنټه پس ګورو چې اوس کم ملګري وخت دي چې د هغوی په موبایل باندې دا پروګرام شیري ځکه چې دا داسې غزلې دا داسې سالګره او بیا په دې داسې باران کې چې دا دوی راغلي دي نو کم از کم د خپل تحریک ملګرو نه خصوصا او نور کله چې پروګرام خوښي نو شیر دی کې قدغن پې نشته پر تحریک ملګرو ارومرو به دا پروګرام شیر کوي او دا شیر به راته دوباره وایي ډېره مننه د حکم پابندي و د خلیل د دوستۍ رازو نمرود چې د ازر بچی له اور پیدا کوو د جون په هره لار چې به یارانو سره سیال شوم د جون په هره لار چې به یارانو سره سیال شوم غربت به راته هر ځای کې پیغور پیدا کوو د جون په هره لار چې به یارانو سره سیال شوم غربت به راته هر ځای کې پیغور پیدا کوو د یو مور نه پیدا د یو بل وینې څکي عظمته د یو مور نه پیدا د یو بل وینې څکي عظمته ما زوی د پردی مور ځان لرور پیدا کوو د یو مور نه پیدا د یو بل وینې څکي عظمته د یو مور نه پیدا د یو بل وینې څکي عظمته او ما زوی د پردی مور ځان لرور پیدا کوو مننه
او زخمونو له مې درد څړیکو کې شور پیدا کوو ما خپل زړه کې د بل دپاره کور پیدا کوو ډېره مننه ډېره مننه ډېر ښه یار. اوس که زه تاسو ته وایم چې بل غزل ووایې نو دا به د الله دې وله اته واړه جنتونه ورکړي، خو یتیم بابا خبرې ته به خبره لاړه شي. نو یو غزل به راته څه وخت پس بیا وایي. ګله د خپل حسن دوران را باندې مه درنه وه، خوښ مې بې شکه یې خو ځان را باندې مه درنه وه. ګله د خپل حسن دوران را باندې مه درنه وه، خوښ مې بې شکه یې خو ځان را باندې مه درنه وه. په زړه چې نه راځي نو تمه یا زړه چې نه راځي نو تمه کې مې سله ساتي، بس یې که بوج د خپل ارمان را باندې مه درنه وه. زه د نیمګړو ارمانونو پروا نه ساتم، زړګیه دومره مې جانان را باندې مه درنه وه. سر مې تر اوسه د چا حسن ته ټیټ شوی نه دی، یو ته مې خوښې ټول جهان را باندې مه درنه وه. سر مې تر اوسه د چا حسن ته ټیټ شوی نه دی، یو ته مې بسې ټول جهان را باندې مه درنه وه. د خپلو اوښکو ما خپلو اوښکو ته کتلې چېرته سپک نه دي، خو ما خپلو اوښکو ته کتلې چېرته سپک نه دي، خو راټولوم یې نه ګریوان را باندې مه درنه وه. او ارشده بیا دې د یار په شان ارشده بیا به دې د یار په شان په کاڼو ولي، د پورې چم دا ماشومان را باندې مه درنه وه. پته نشته نن رانه خپل شعرونه هم نه ویلې کېږي، دونه خواږه خواږه غزلې وویلې شوې. راځم به خپل ګران کشر هم مشر هم امین باچا تورنګزی چې د هغوی انتخاب یقینا چې انتخاب وي، دغه انتخاب ته غوږ وږ یو، د هغوی نه به غزلې اورو. شاهکار صاحب د زړه د سوخته مې فریاد وخته، د زړه د سوخته مې فریاد وخته، سوزم د هجر مې بنیاد وخته. او جرګې مې ځکه بې نوا را درومي چې یار ظالم راته جلاد وخته. او ماوی په نم به مې صنم خفه شي، هغه په زړه لکه په اولاد وخته. او ماوی په نم به مې صنم خفه شي، هغه په زړه لکه په اولاد وخته. او چې مې یاري ورسره جوړه شوله، دغه ماشوم څومره استاد وخته. چې مې یاري ورسره جوړه شوله، دغه ماشوم څومره استاد وخته. غماز رقیب زکه د یاره شړم، چې د رزیل خلکو اولاد وخته. او د امید زړه به مې په خپله سوځي، چې راز د صدق مې برباد وخته. او د اول خان غزل چې سم نه ګڼي، د هغې خلو نه راته داد وخته. بل د خپلې شجرې نه په رښتیا دې خبروم، چې روک سبا له نشم خامخا دې خبروم. نوم مې د نیکونو د نیکه بابا ظریفو، زوی د پیر ظریف لطیف دادا دې خبروم. بچی د لطیف محمود الله د عثمانزو شلو، نو دا محمود الله نیکه زما دې خبروم. د دې محمود الله نه جعفر خان بابا پیدا شو، چې راغلو تورمزو ته د ماما دې خبروم. بابا مې جعفر خان د اول خان د تورنګزو شومه، په چم یم د پیرانو نن سبا دې خبروم. زامن د اول خان خارس وارث ابرار اسرار لیکم، بل امین مومن سلیم صفا دې خبروم. دا یو شجره د خپل نسب اول خان وکړله، پروت چې یو سیند وي د رسوا دې خبروم. بل یو نظم دی، او دا به زه بختیار کاکا ته ډالۍ کړم. زه به تا ته یو دوه درې هایکو ډالۍ کړم او عظمت پیته. د چا خبرې ځان ته مه ودروه، چوپال مې هم
قبول دې تا سره خو د چا قرضونه په ځان مه راړوه د چا قرضونه په ځان مه راړوه ستا ګیلې ټولې په سر سترګو منم خو بعضې مجبورې داسې وي چې پکې ځان ته هم څوک نه جوړېږي چې پکې ځان ته هم څوک نه جوړېږي ویې منمه چې جدید دور دی خو د پلار سترګې ټیټې نشم لیدې زه بې لستوڼو جامې نه اغوندم زه بې لستوڼو جامې نه اغوندم ستا دا خبره مې اوس هم یاده ده چې قسمت مینه کې دیوال شي اکثر ځکه وعدې در سره نه کومه ځکه وعدې در سره نه کومه منم چې اوس مې نسې نه دیم خو چې د سیرې ګریوانو وینمه لکه په ځان چې د چا زړه خفه شي لکه په ځان چې د چا زړه خفه شي بس ما خدا ستا ده ښه نه راځم به حمید سره چی ده او راځم به عارف به یې د هغه اوزګار دی ځکه چې چی ونه اوزګار دی تا ته هم چی پرته ده ارمان به مې ولاړ ستا د راتلو په انتظار وي ارمان به مې ولاړ ستا د راتلو په انتظار وي او زمونږ د کور درشل به ستا د خپو په انتظار وي او زما لاسو کې اوس هم هتکړی د بېوسۍ دي زما لاسو کې اوس هم هتکړی د بېوسۍ دي منم چې ستا بلې چې د بنګړو په انتظار وي او هغه څنګه د خپلو شوګیرو تسلي وکړي هغه څنګه د خپلو شوګیرو تسلي وکړي د چا خوبونه چې هم ستا د لاهو په انتظار وي او د دوو مینو ژوند څه د افسوس ډکه قصه وي د دوو مینو ژوند څه د افسوس ډکه قصه وي په اوښکو باندې پای د وادو په انتظار وي او په کار خو ده چې ولیکي زما او ستا په سلي په کار خو ده چې ولیکي زما او ستا په سلي مړه شوې به د یو بل د لیدو په انتظار وي او ارشده نن سبا چې ته د کمو نه تېرېږې ارشده نن سبا چې ته د کمو نه تېرېږې ژوند بعضې وخت د داسې مرحلو په انتظار وي زما په خیال زما د خوب تعبیر دې ماله راکړو چې مخ دې رانه پټ کو تصویر دې ماله راکړو اورې زما په خیال زما د خوب تعبیر دې ماله راکړو چې مخ دې رانه پټ کو تصویر دې ماله راکړو تا خپې خپلې لوظونو باندې کېښودې ولاړې خو لاسو کې ګریوان د خپل ضمیر دې ماله راکړو زما په شان په تا هم بیا به ځان زما په شان به تا هم بیا په ځان پسې راکاږي د سترګو نه که لږ غوندې تاثیر دې ماله راکړو ستا زړه کې زما ځای هسې وړوکې تا ته ښکاري ته څه خبرې څومره لوی جاګیر دې ماله راکړو او ارمانه ګورې ستا دې د جانان په سر قسم وي که کله هم پیغور د خپل تقدیر دې ماله راکړو ارمانه ګورې ستا دې د جانان په سر قسم وي که کله هم پیغور د خپل تقدیر دې ماله راکړو بیګا یې په دعا کې زه غوښتم او ویل یې
ای خدای کارشد غوندې فقیر دې مال راکړ. اوس پر اعظمه موږ وایو ډېر نمبر به یې میلمه له ورکړی وو. شاهکار صاحب چې څه وشو داسې ښه ما به وې، چې څه وشو داسې ښه ما به وې، بله لاره د دې نه وه ما به وې. او د اوله تر اخره ترې خبر وم چې هسې تشه خوله وه ما به وې. د اوله تر اخره ترې خبر وم چې هسې تشه خوله وه ما به وې. او هره میاشت د اختر په قبله ښکاري دا د سویله راختو ما به وې. او چې واده به د سبا یې راته وکړه نو رښتیا به پکې سو ما به وې. چې مدام به مې د غمه سترګې سرې وې دغه خوښه به د ده وه ما به وې. نور انجام به د دې مینې سره اخیږي دا خبره مې په زړه وه ما به وې. او د رسوا صنم ته وګوره چې لاړو هسې تمه د سپېره وه ما به وې. وګوره چې لاړه هسې تمه د سپېره وه ما به وې. زه د ژوندون ګاډې راکاږم د مزل نه خبر یم، خو کله کله لږ دمې ته د یار غم سره په خوا کې د ارمان د سوري لاندې د احساس په پوله کینم. وایم پاکه لویه خدایه ژوندون څه د انسان څه وي، مینه څه د جانان څه وي. نیک او بد دواړه پناه کړي او نیکي بدي شي پاتې، یو جنت شي یو دوزخ شي او انسان ته څه بانه شي. ستا په مینه مې اعتبار دی خو شرمېږم په خپل ځان کې، مخ مې پټ کړم پیمانه شم خو جذبې مې درته تا کړي او احساس مې پړق رڼا شي. وایم ای د ښایست یاره ته خو مخکې نه خبر وې. ډېر ښه نظم و یار، ډېر ښه نظم و یار، ډېر زبردست. غالبا چې تاسو هم دوی پسې ګرځېدی لطف الحسن حسن یقینا چې زمونږ یو ډېر ښه ملګری دی، یو ډېر ښه شاعر دی. حسن مستا منم عشق به زما منې، زه به دې دغه منم او ته به مې دا منې. او عجیبه ده چې نور رانه هېرېږي خو مینه د وخت په وینو سرې اوبه وې ومسکلې، مینه د وخت په وینو سرې اوبه وې ومسکلې، د ارمان لپو کې ترخې اوبه وې ومسکلې. او د انتظار خره لحظه دې داسې ولکه چې د اوښکو څاڅکي و تودې اوبه وې ومسکلې. پرون مې ماته په یو ګوټ باندې د کال تنده شوه، د چا جوټه د چا د خولې اوبه وې ومسکلې. او دې ته مې نه کتل چې زخر دي که شات دي پکې، بس خو په لاس کې د هغې اوبه وې ومسکلې. دې ته مې نه کتل چې زخر دي که شات دي پکې، بس خو په لاس کې د هغې اوبه وې ومسکلې. او بېګا مې خوب کې خپلې اوښکو ته به خولې نیولې، چپې چپې خورې ورې اوبه مې ومسکلې. وې ارشده ستا په یاد کې دې د سترګو نه مې پیکه پیکه قطرې قطرې اوبه وې ومسکلې. راځم به حمید به غزل راوباسي یو ځل بیا په بختیار لالا چې هغوی را سره خپل غزل شریک. نیت صفا منزل آسان دی، نیت صفا منزل آسان دی، کو جنگران دی دا خو ناکام دی. دا دنیا د آخرت یو مدرسه ده، دا دنیا د آخرت یو مدرسه ده. کلاسونه یې شروع ورکړې مې پرچه ده، راغلې نتیجه ده. څوک پکې پاس څوک پکې پیل دي، دا د هر چا د محنت خپله سیله ده. او بختیاره ګوره ورته د عقبا لاره عجیبه ده. عجیبه ده. بختیار لا بعضې وخت داسې غزل ووایي چې خاندي او بعضې وخت داسې غزل ووایي چې ژړوي. عارف به یې ما ته یو غزل راوویستل، زما په خیال دی مطلب دی چې ده ووایه اوښکې مې ګریوان کې چېرته ګوري ځای ځي ورځي اوبه دي په کمزوري ځای. مینه خو بغیر درده کیدی نشي څه ناڅه وجود کې خو به زوري ځای. زار دې شم د ګورو ګورو زلفو نه ماله پکې راکړه لږ د سوري ځای. زه چې پکې ولیکم نامه خپله را د زړه کتاب کې د یو توري ځای. او زړه ته دې روان یم د زړه په لار خپې ږدمه څومره په زړه پورې ځای. ته به سپوږمۍ یخې خو ته به سپوږمۍ یخ ورشد هم ګورې، ستا خوا کې نیولې دې د ستوري ځای. راځم به مجاهد اکبر خیران صاحب ته
چې هغوی را سره په درېیم ځل باندې عظمت دی او دغه دی حریم نه دی ما یو حدیث دی الفقر الفهری الفقر الفهری په دې ما منظوم کړی دی چې هر نبی د ذات چې د فقر تاج لري هر نبی د ذات چې د فقر تاج لري په زړونو د عالم زبردست راج لري هر نبی د ذات چې د فقر تاج لري په زړونو د عالم زبردست راج لري د فقر باندې پهر د نبی خاص امتیاز د فقر باندې پهر د نبی خاص امتیاز ځکه په قدم قدم تر عرش معراج لري او واړه انبیا دي د الله پاک نائبین واړه انبیا دي د الله پاک نائبین هر نبی د خدای د تحسین خراج لري او د علاج په اطاعت د الله او د رسولو د علاج په اطاعت د الله او د رسولو بغیر له اطاعت نه بل څه هم لاج لري او د علاج په اطاعت د الله او د رسولو بغیر له اطاعت نه بل څه هم لاج لري د خدای د ذکر نشته سکون علاج د زړه د خدای ذکر نشته سکون علاج د زړه دا واړه اولیاء د عافیت علاج لري فقر کې دا واړه سلسلې دي برابر فقر کې دا واړه سلسلې دي برابر واړه سلسلې د شریعت منهاج لري او اخیری شعر چې دا واړه انبیاء او اولیاء یو مزاج د واړه انبیاء او اولیاء یو مزاج فدا باب خیران دی یو شان سماج لري ډیره مننه جی واه واه یار باران باران شیبې شیبې حلوا وا راته پرته د ناششتې حلوا وا باران باران شیبې شیبې حلوا وا راته پرته حلوا وا خو جوړ مې که خو پسې ځم نو بیا رانه وخت ضایع کېږي نو دا به راته بل پروګرام کې مې راځم به حمیدالرحمن حلیم له او ښه نو بیا به داسې وکړو چې حمیدالرحمن حلیم به وروستو کړو او عظمت علي تراب صاحب کوم چې زمونږ د پروګرام نو دغه تاثر باندې زم را روان وم خو به هر حال ښه نو داسې به کوو چې راځم به حمیدالرحمن حلیم له باران حسم ولاړ دی او پروګرام هم تقریبا راغونډېدو والا دی نو راله په شونډو یې لازی د زندګۍ شمېرلې چا چې وجلم خو مغې راله سلګۍ شمېرلې راټول مې نه کړل ستا د حسن د عنوان رنګونه په څوارلسمه پلوشې مې د سپوږمۍ شمېرلې او د وصال ټوله شپه مو تېره په ګیلو کې کړله مونږ یو بل ته خپلې مجبورۍ شمېرلې او یاد مې د هغه د سپرلي او ماشومتوب وختونه ما به ګلونه شمېرل تا به لولکۍ شمېرلې او تا وې لسمه به ملګرو سره شاته زه یم پرون مې ټوله ورځ ګودر کې جینکۍ شمېرلې او تا وې لسمه به ملګرو سره شاته زه یم پرون مې ټوله ورځ ګودر کې جینکۍ شمېرلې بېګا مې کړې وه د خپلې بېوسۍ تماشا چا د خالونه شمېرل چا ورله کمسۍ شمېرلې ارشده څومره خوند کوي مسافري او مینه ته چې تې لاړلې نو ورځې لیونۍ شمېرلې حمیده وختي خو د ترنم یو خو باران اواز و یو د پکي اواز هم نو نه داسې په لنډ بهر یو څو شعرونه ویم او د عظمت د شعرونه ځکه مخکې ویم چې بیا هغې پسې نه لګي یار او داسې شعرونه وو چې یا زموږ دا پې نه لګي چې شاهکار صاحب لکه لړم می چیچي لکه لړم می چیچي ګرانه ستا غم می چیچي لکه لړم می چیچي ګرانه ستا غم می چیچي او ستا بیروخي جانانه ستا بیروخي جانانه ستا هر ستم می چیچي او د مالګې ډکې پخې د مالګې ډکې پخې دغه مرهم می چیچي او د ناخوالې خندا دی د ناخوالې
خندا دې والله چې سم می چیچي. ډېره مننه. د ناخوالې خندا دې والله چې سم می چیچي او دا پغماس چې کوي، دا پغماس چې کوي رحم و کرم می چیچي، دا پغماس چې کوي رحم و کرم می چیچي، چې را یادېږي راته هم هغه دم می چیچي. ډېره مننه. چې را یادېږي راته هم هغه دم می چیچي. او وایم حمید حلیم، وایم حمید حلیم سوچ د صنم می چیچي. او یو بله مې هم په لنډ بهر باندې چې دا چې لکه لړم می چیچي ګرانه ستا غم می چیچي. دا بل غزل یو څو شعر دي چې دا چې یار مې په توربیخ دی. د رسوا صاحب په دغې درته ویم چې دا چې یار مې په توربیخ دی، په سینه مې ځکه بریخ دی. دا چې یار مې په توربیخ دی، په سینه مې ځکه بریخ دی. او د زړګي مې وینې ساسي، د زړګي مې وینې ساسي، یار ټومبلې پکې میخ دی. د زړګي مې وینې ساسي، یار ټومبلې پکې میخ دی. او سترګه نه سوځي د چاته، سترګه نه سوځي د چاته، وایي دا خو مړه شیخ دی. سترګه نه سوځي د چاته، وایي دا خو مړه شیخ دی. او یقین نه دی که زرغون شي، یقین نه دی که زرغون شي، راویستلې د ویښ دی. ډېره مننه. او یقین نه دی که زرغون شي، راویستلې د ویښ دی. او شوې رشتې خورینه خټه، شوې رشتې خورینه خټه، ختم شوې ترې نسلیخ دی. شوې ډېره مننه. شوې رشتې خورینه خټه، شوې رشتې خورینه خټه، ختم شوې ترې سلیخ دی. او رحم نه لري حمیده، رحم نه لري حمیده، د چنګیز مغولو خیخ دی. ډېره مننه، ډېره مننه د ټولو ملګرو. حمید جانه ته دا یقین وکړه چې په داسې قافیو باندې به اوسه پورې په اشنغر کې چا غزل نه لیکلی د رسوا صاحب نه بعد. او نو که زه تا ته اوس نه پوهېږم چې کوم لقب درکړم. خو حمید جان یقینا وایي چې سل رګې څنګه هغه متل عثمان یېرېږي یو رګ به نو رسوا صاحب هغه دغه مونږ باندې پراته دي، الله دې وله جنتونه ورکړي. لکه دا زه دا خپل شعرونه ځکه وایم چې زه نه وایم خپل شعر، نه په ترنم وایم او نه داسې وایم، نه دا پکې منظور کې وایم، نو زما حق هم پکې ادا شي. لکه د ګل چې کمسو کې انډول شوی یم، زه هم د هغې چا د خپو لاندې دل شوی یم. لکه د ګل چې کمسو کې انډول شوی یم، زه هم د هغې چا د خپو لاندې دل شوی یم. او صبر مې ځان له وظیفه که ستا د یاد په تسپو، اوس ځان له زړه نه خورم اوس ډېر بدل شوی یم. صبر مې ځان له وظیفه که ستا د یاد په تسپو، ځان له زړه نه خورم اوس ډېر بدر شوی یم. او زه لا تر اوسه قایل کړی خپل احساس نه یم، زه لا دا نه منم چې زه ستا نه بیل شوی یم. زه لا تر اوسه قایل کړی خپل احساس نه یم، زه لا دا نه منم چې زه ستا نه بیل شوی یم. او د وخت د ګوتو دوه نیمګړي تصویرونه یو مونږ، نه ته پوره شوې او نه زه مکمل شوی یم. د وخت د ګوتو دوه نیمګړي تصویرونه یو مونږ، نه ته پوره شوې او نه زه مکمل شوی یم. او د ماشومتوب پټ پټوانې رانه نه خیرېږي، تا به ګټله او زه ټول عمر غل شوی یم. ماشومتوب پټ پټوانې رانه نه هېرېږي، تا به ګټله او زه ټول عمر غل شوی یم. او چې تلم نو ماته یې سلګو سلګو کې ویر ښه ده، ته چې راځې نو زه به خورې خجل شوی یم. او راځم به د دې نه مخکې دا مونږ اخري نمبر ځکه میلمه له ورکوو چې دا د هغوی یو درناوي وي. حمید په دې خبرو باندې حیران صاحب پوهې دا خو کشران دي، نو اخري نمبر چې چا له هم ورکړی کېږي په محفل کې یا په مشاعره کې یا په داسې پروګرامونو کې، نو هغه د هغه دپاره مونږ یو درناوی، ځکه مونږ به میلمه له په اخري کې راځو. راځم به مین باچا سره اکثر په موبایل کې ډېر ښکلې ښکلې غزلې وي، د هغوی نه به څه ورو، اخري به بیا میلمه له راځم. شاهکار صاحب
نه تیزه ده خو ما یو غزل راوویسته او پکې رانه بیا داسې چېرته ګډوډ شو دا د لنډ بهر غزل دی چې د کوره موړ بهر شي خدای خبر دی که نه هر شي په ادب د ژبه پوه شه چې د ډیرو په نظر شي چې په خره غیږه کینی نو بس پک لکه وزر شي چې په خېټه عزت بیلی پس له دغې به سنر شي او زه دې چې په خېټه عزت بیلی پس له دغې به سنر شي او زه د تمه د وفا کړم ته په ګډو وډو سر شي او دا پوښتنه شوه که نه شوه چې کوڅې له د چا ورشي او پس د مرګه به ژوندې وي د رسوانه به خبر شي پس د مرګه به ژوندې وي د رسوانه به خبر شي ډېر خیال غرمه مې سترګې ورشي که د شپې زوده کېږم په خیالونو کې تر اوسه د هغې زوده کېږم نه مې ستورو ته پیرزو شي نه مې پرخې ته زړه کېږي ستا نه مخکې زه راویښ شم ستا پسې زوده کېږم نن ناوخته شو کېدی شي چې په خوب کې راله راشي ته یوازې مشغولېږه شوګیرې زوده کېږم خپل ارمان په ځان راخور کړم ستا لوزونه سر ته کېدم راشه وګوره چې څومره بې سرې زوده کېږم او ته بېغمه د محل په رڼاګانو کې وده شې ځان ته مړې ستا د یادونو کړم ډیوې زوده کېږم نن یې ویر شه د ما ته اوس هم هغه شپه یادېږي ما به وې مړه راویښ شه عظمت علي تراب صاحب ته راځم چې د هغوی نه چې زموږ د ننني پروګرام اخیري میلمه دی او یقینا که دا یو غزل د هغوی رور په ترنم باندې وي نو هم به ته د غزل مطلب شاهکار صاحب چې د خیال دنیا دا او یو تصویر مې د زړه کور له راځي د خیال دنیا دا او یو تصویر مې د زړه کور له راځي د زلفو بڼو ته د خامار د مرغو شور له راځي د خیال دنیا د یو تصویر مې د زړه کور له راځي د زلفو بڼو ته د خامار د مرغو شور له راځي زمونږ د غم خاده رواج مونږ سره نه ساتي څوک زمونږ د غم خاده رواج مونږ سره نه ساتي څوک زمونږ غربت مونږ ته یادوي مونږ له پیغور له راځي مننه زمونږ د غم خاده رواج مونږ سره نه ساتي څوک زمونږ غربت مونږ ته یادوي مونږ له پیغور له راځي ما د اکثر په جدایه داسې ماتم کړی دی ما د اکثر په جدایه داسې ماتم کړی دی لکه چې کټ د جنازې د کور نه ګور له راځي مننه ما د اکثر په جدایه داسې ماتم کړی دی لکه چې کټ د جنازې د کور نه ګور له راځي او چې پښتو وګټي غیرت نه پکې لاس ووینځي چې پښتو وګټي غیرت نه پکې لاس ووینځي قتل چې رور وکړي نو جرم ولې خور له راځي چې پښتو وګټي غیرت نه پکې لاس ووینځي قتل چې رور وکړي نو جرم ولې خور له راځي د محبت د خوږې غېږ داسې لیواله یمه د محبت د خوږې غېږ داسې لیواله یمه لکه ماشوم چې په خلپوسو غېږ د مور له راځي او عظمت ستا د اوښکو قدر دلته څوک پیژني عظمت ستا د اوښکو قدر دلته څوک پیژني دلته مغروره خلک ډیر دي خلک زور له راځي عظمت ستا د اوښکو قدر هلته څوک پیژني دلته مغروره خلک ډیر دي خلک زور له راځي د خیال دنیا د یو تصویر مې د زړه کور له راځي د زلفو بڼو ته د خامار د مرغو شور له راځي که ستاسو اجازت وي دا یو شعر به ووایم مطلب ده چې دا تراخه زهر دي که نه راله خواږه راکوي که نه راله خواږه راکوي ما پې خم وجني او زما هم لاس کې چاړه راکوي او دا تراخه زهر دي که نه راله خواږه راکوي ما پې خم وجني هم زما لاس کې چاړه راکوي مونږ د دې دور کربلا کې جل وهلې پراته
مونږ د دې دور کربلا کې جلوخلې پراته خدایه څوک راولي چې مونږ له اوبه راکوي او مونږ د دې دور کربلا کې جلوخلې پراته خدایه څوک راولي چې مونږ له اوبه راکوي او شاهکار صاحب څوک په جومات مین دي څوک په میکده نازیږي څوک په جومات مین دي څوک په میکده نازیږي څومره سنګینې مرحلې د ژوندانه راکوي او څوک په جومات مین دي څوک په میکده نازیږي څومره سنګینې مرحلې د ژوندانه راکوي ما بې وسي اکثر د داسې خان کوڅې ته ودرئ ما بې وسي اکثر د داسې خان کوڅې ته ودرئ اول مې ورټي بیا لپه کې اوله راکوي ما بې وسي اکثر د داسې خان کوڅې ته ودرئ ما بې وسي اکثر د داسې خان کوڅې ته ودرئ اول مې ورټي بیا لپه کې اوله راکوي او زه د دې ښار د رنګینو او د رڼا نه منکر زه د دې ښار د رنګینو او د رڼا نه منکر دی چې زمونږ نه بچي واخلي مونږ له مړه راکوي زه د دې ښار د رنګینو او د رڼا نه منکر دی چې زمونږ نه بچي واخلي مونږ له مړه راکوي توره تیاره کډه په سر خان مو د کور وباسي توره تیاره کډه په سر خان مو د کور وباسي یتیم بچی راله په غېږه کې اوده راکوي توره تیاره کډه په سر خان مو د کور وباسي یتیم بچی راله په غېږه کې اوده راکوي هسې په خوله وایې ترابه چې خوشحاله یمه هسې په خوله وایې ترابه چې خوشحاله یمه ماله جواب د ستا د اوښکو ډک لیمه راکوي او هسې په خوله وایې ترابه چې خوشحاله یمه ماله جواب د ستا د اوښکو ډک لیمه راکوي او دا تراخه زهر دی که نه راله خواږه راکوي ما پې هم وجني هم زما لاس کې چال راکوي ډېر خیال څوک مې د جام ملګري څوک مې د غزل ملګري زما په دې ښار کې بلخا دي ما نه هېر شو دا شعر هغې کې یو دا شعر مې همده پسې رایاد شو خو د چا خپې ماتې وې د چا منزل ته ملا ماته وه ما به تر څو پورې په ځان پسې راښکل ملګري څو چنده زیات ترېنه د هغې لیونی ښایست دی که د ګلاب که د سپرلي که د غوټۍ ښایست دی ستا د لیدو نه پس پوهېږم په معیار د ښکلا مخکې به ما هم وې که دی خو د سپوږمۍ ښایست دی زه هره شپه ځان سره سوچ په دې خبره کوم چې ستا کمسی د ګل که ګل ستا د کمسی ښایست دی زه هره شپه ځان سره سوچ په دې خبره کوم چې ستا کمسی د ګل که ګل ستا د کمسی ښایست دی د ما د غېږې نه منکره یاره ستا خوښه خو تا خو به تا ویل چې جاله د مرغۍ ښایست دی د ما د غېږې نه منکره یاره ستا خوښه خو دا خو به تا ویل چې جاله د مرغۍ ښایست دی لوی انتظار یې د وصال د یو لحظې نه قربان زما په خیال خو محبت د زندګۍ ښایست دی دا چې شهکار درته لګیا وي او ستا شونډې رپي دا چې شهکار درته لګیا وي او ستا شونډې رپي یو په دوه کړې درله دغې خاموشۍ ښایست دی یقینا دا موږ چې کومې غزلې وي نو دا د عظمت علي تراب د غزلو په دا دې پورې بالکل نه ده دې پورې بالکل نه ده چې انسان سینیر دی نو هغه به ښه غزل لیکي او جونیر دی نو هغه به ښه غزل نه لیکي د تورمزو خاوره دومره زرخیزه ده چې ګران بابا وایي دا شنغر ځمکه غزل ټوکوي کله په دې ځمکه د پن قاطي ده او ستا د محفل نه چې یو راشي راشي سل ملګري داسې یو مقطع پکې وه نو مونږ له داسې ملګري خدای پاک په ګوتو راکړو چې هغه ما خو ووایي چې د دې زمانې خاطر دی دا پروګرام چې مونږ کوم نن وکړو دا د دوی د شان مطابق په بالکل نی دا په مونږ ډېر ګران دی زمونږ هر ملګري په مونږ باندې ډېر ګران دی او باران پکې راغی او موسم پکې بدل شو ډېر د دوی راتګ سره ډېر نعمتونه راغلل الله دې وله ژوند ورکړي چا چې زمونږ پروګرام واورېدو په خو چپ په چپتیا واورېدو
چا چې کمنټس وکړل کړه چا کمنټسونه نی شامل شوي نو مونږ دلته مونږ سره دا بعضې وخته وای فای مسله راشي په دغې به نه بخښنه غواړو څانه مسافرو چې زمونږ پروګرام وکته که دې کې داسې څه خبره شوي چې د چا خاطر پې دروند شوي د ټولو نه بخښنه غواړو امید لرو چې د را روان اتواره پورې به بیا ستاسو له دعاګانو سره موږ هم درته دعا کوو چې الله دې تاسو له د روغ و صحته سره ژوند درکړي تاسو هم راته دعا کوئ که ژوند به په وکړه د را روان اتوار په ورځ به انشاءالله د یو نوي میلمه سره تاسو سره مخاطب یو خو په شرط د دې چې عظمت زمونږ د پروګرام مستقل ملګري شو دی به راځي مونږ به دغه ښکلې ښکلې همدغسې شعرونه وایو او تاسو به ترې خوندونه اخلئ دا ګران بابا په دې یو شعر باندې ستاسو نه اجازت اخلمه چې څوک یې زار د دې تندر د آوازه شمه زار د دې تندر د آوازه شمه څوک یې بې خیاله را تر غاړه ویستل په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان پاکستان زنده باد